سلام ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې روغ جوړ او صحتمند دی. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسې د نن ورځې درس څه شی دی؟ بریالی. بریالی. ګرانو زده کوونکو، تاسې خپل د پښتو کتابونه خلاص کړئ. د لومړي ټولګي د پښتو کتاب مو خلاص کړئ. کومه پاڼه ده؟ 5مه پاڼه. بریالی. ګرانو زده کوونکو، مخکې له ده چې د نن ورځې درس پیل کړو، راځئ په تیر درس یوه رڼا واچوو. زموږ او ستاسې تیر درس څه شی و؟ زموږ او ستاسې تیر درس الف مد و. څه شی و؟ الف مد. موږ په دغې درس کې څه شی ویل؟ موږ د الف مد په شکل، د الف مد د توري په غږ او همدارنګه د الف مد په توري باندې مو کلمې پیدا کړې. هغه کلمې کوم چې د الف مد په توري باندې پیلیږي. ګرانو زده کوونکو، زموږ تیر درس الف مد و او په الف مد کې زموږ عنوان څه شی و؟ زموږ عنوان آسمان و. ګرانو زده کوونکو، نن زموږ او ستاسې درس څه شی دی؟ بریالی. ګرانو زده کوونکو، د دې لوست موخه دا ده چې د د توري نوم، بڼه او غږ وپېژندلی شي او هم تاسې ولیکلی شئ. دا زموږ د نن ورځې د درس موخه ده. راځئ ګرانو زده کوونکو، تاسې د توری څنګه لیکئ؟ وګورئ، د د توري دغه ګرانو زده کوونکو، دا د توری دی. سمه ده؟ تاسې د توری څنګه لیکئ؟ او د د توري د دغې نوم توري د دغې نوم یا د دغې توري نوم څه شی دی؟ دی. څه شی دی؟ دی. ګرانو زده کوونکو، د توری موږ او تاسې څنګه لیکو؟ وګورئ، زه یې درته لیکم، تاسې وګورئ. د توری دا د توری دی. یو ټکی به یې لاندې ورکوئ، دا د توری. ګرانو زده کوونکو، د د توري غږ، دا توری تاسې ولولئ. څه شی؟ راځئ داسې کلمې پیدا کړو چې هغه د په توري باندې پیلیږي. کومې کلمې د په توري باندې پیلیږي؟ پوهیږئ؟ بادام. څه شی؟ بادام. دا څه شی دی؟ دا بادام دی. څه شی دی ګرانو زده کوونکو؟ دا بادام دی. بادام. بادام څنګه لیکو؟ د بادام کلمه د کومو تورو څخه جوړ شوی؟ د بادام په کلمې کې موږ څو توري لرو؟ د بادام په کلمې کې موږ او تاسې 5 توري لرو. هغه کوم توري دي؟ د توری، الف، بیا څه شی دی؟ دال دی، بیا الف دی او بیا د میم توری دی. نو څه شی کیږي؟ بادام کیږي. کومې توری دي؟ توری، بیا د الف توری، بیا د دال توری، بیا د الف توری ګرانو زده کوونکو، او بیا د میم توری. نو څو توري سوې؟ دا بادام شو. دا څه شی شو؟ دا بادام شو. بادام. الف، دال، الف او میم. بادام. ګرانو زده کوونکو، بل کومه کلمه د په توري باندې پیلیږي؟ هغه باز دی. څه شی دی؟ باز. پوهیږئ باز څه شی دی؟ باز ډېر پورته الوزي. باز یوه مرغه ده. څه شی ده؟ دا یوه مرغه ده.
وګورئ تاسې په دغه انځور کې څه شی وینئ؟ دا باز دی. ب باندې پیلیږي باز. باز یو مرغه ده. موږ او تاسې باز څنګه لیکو؟ باز وګورئ ب لیکو، بیا الف لیکو او بیا د زی توری لیکو، نو څه شی کیږي؟ باز کیږي. ګرانو زده کوونکو همدارنګه د ب په توري باندې بل څه شی پیلیږي؟ آیا ماته داسې نوم ویلی شئ چې هغه د ب په توري باندې پیلیږي؟ وګورئ زه یې درته وایم. بریالی. وګورئ بریالی. بریالی څنګه لیکو؟ بریالی له څو تورو څخه جوړ شوی؟ له 6 تورو څخه. کوم توري دي؟ ب ده، ر ده، ی ده، الف ده، لام او یا. نو څه شی کیږي؟ بریالی کیږي. ګرانو زده کوونکو د بریالی توري کومې دي؟ وګورئ ب، بیا ر، بیا ی، بیا الف، بیا لام او بیا دا. ګرانو زده کوونکو څو توري شوې؟ 6 توري. ب، ر، یا، الف، لام او ی. نو څه شو؟ بریالی شو. ګرانو زده کوونکو دا د ب د توري شکل، د ب د توري نوم او همدارنګه د ب په توري باندې د کلمو لیکل ول. آیا تاسې ماته اوس داسې یوه کلمه ویلی شئ چې هغه د ب په توري باندې پیلیږي؟ آفرین، تاسې څومره لایقه او څومره ښه تکړه زده کوونکي یاستئ. ډېر ښه. ګرانو زده کوونکو وګورئ بابا. تاسې بابا لرئ؟ زه هم بابا لرم. زما بابا مسجد ته ځي. زما بابا ما سره ډېره مینه لري. بابا. زه هم د خپل بابا سره مینه لرم. زما بابا ما هم له ځانه سره مسجد ته وړي. بابا. وګورئ بابا هم په ب باندې پیلیږي. بابا. وګورئ با او بیا با. نو د بابا کلمه له څو تورو څخه جوړ شوی؟ له 4 تورو څخه. هغه 4 توري کوم دي؟ وګورئ ب ده، بیا الف ده، بیا ب دی او بیا الف دی. نو دا چې ټول سره یو ځای کړئ له دنه چی جوړیږي؟ له دنه بابا جوړیږي. ګرانو زده کوونکو وګورئ د ب په توري باندې څه شی پیلیده؟ باز، بادام، بابا. همدارنګه ګرانو زده کوونکو موږ او تاسې د ب توري د کلمو په منځ کې هم لرو او د کلمو په پای کې. نو کومې کلمې دي چې په هغه کې د ب توری په منځ او یا په پای کې راغلی وي؟ آیا تاسې ماته داسې کلمه ویلی شئ چې په هغې کې د ب توری په منځ او یا هم په پای کې راغلی وي؟ رباب. چې شی؟ رباب. وګورئ رباب د پښتو د موسیقۍ یوه آله ده. رباب. زما رباب ډېر خوښیږي. زما د رباب غږ خوښ دی. رباب ډېر ښکلی غږ لري. رباب. کله چې تاسې د پښتو سندرو کې د څه شي غږ اورئ؟ د رباب غږ اورئ. رباب.
رباب زموږ او ستاسې د پښتو د موسیقۍ څه شی دی؟ یوه آله ده. ګرانو زده کوونکو وګورئ رباب څنګه لیکو؟ ری سمه ده، بیا بی الف او بیا هم بی، نو څه شی سو؟ رباب سو. وګورئ ګرانو زده کوونکو رباب له څو تورو څخه جوړ شوی؟ رباب له 4 تورو څخه جوړ شوی. هغه 4 توري کوم یو دي؟ ری، بی، الف او بیا هم بی، نو څه شی کیږي؟ رباب کیږي. ګرانو زده کوونکو د رباب په کلمې کې د بی توری شته؟ هو د بی توری شته. د بی توری کوم یو دی؟ دوهم توری او څلورم توری. نو وګورئ د رباب په کلمې کې د بی توری د دغې کلمې په منځ کې راغلی او بلې په پای کې هم راغلی. نو کله تاسې چې چا پوښتنه وکړه چې تاسې ما ته داسې کلمه ووایئ چې په هغه کې د بی توری په منځ او یا په پای کې راغلی وي، نو هغه کومه کلمه ده؟ هغه رباب ده. څه شی ده؟ رباب ده. ګرانو زده کوونکو وګورئ تاسې رباب څه شی؟ رباب په منځ کې او په پای کې د بی توری راغلی. نورې کلمې هم داسې کلمې شته چې په هغه په منځ کې یا د هغه په پیل کې څه شی راغلی وي؟ د بی توری راغلی وي. ګرانو زده کوونکو وګورئ باران څه شی؟ باران. ګرانو زده کوونکو په باران کې موږ هم د بی توری لرو. کوم توری لرو؟ باران. باران وګورئ باران دا باران دی. په باران کې موږ او تاسې د بی توری لرو په پیل کې. ګرانو زده کوونکو کباب. کباب زما کباب ډیر خوښیږي. تاسې کباب خوښیږي؟ کباب تاسې ته څوک کباب پخوي؟ ما ته مې مور کباب پخوي په کور کې. کباب ځکه زما کباب خوښیږي. موږ کباب څنګه لیکو؟ وګورئ کباب کاف، بیا ګرانو زده کوونکو بی، بیا الف او بیا ګرانو زده کوونکو چی؟ بیا هم بی. وګورئ د کباب په کلمې کې د بی توری په منځ کې او بل په پای کې راغلی. باران. باران زما باران ډیر خوښیږي. باران زموږ په کلي کې تل باران وریږي. باران کله چې باران وریږي نو بیا زه له ځانه سره چترۍ لرم زه تر څو لوند نشم. باران باران څنګه لیکو ګرانو زده کوونکو؟ وګورئ بی، الف، ری، الف او بیا نون څه شی کیږي؟ باران کیږي. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسې د نن ورځې درس څه شی و؟ د بی د توري شکل، بڼه، غږ او همدارنګه داسې کلمې مو را پیدا کړې چې په هغې کې د بی توری شامل وو. ګرانو زده کوونکو ستاسې دنده چې ده تاسې به دغه کلمې په خپلو کتابچو کې 15 ځلې لیکئ. کومې کلمې؟ رباب، بریالی، باران، کباب، باس او بادام. تاسې نورې کلمې هم پیدا کړئ چې هغه د بی په توري باندې پیلیږي. دا یې ماته په راتلونکي درس کې ووایئ. نو دا اوس تاسې د نن ورځې درس په دې هیله چې تاسو ته ګټور تمام شوی وي. تر بیا درسه پورې تاسې په لوی رب سپارم. ښه ورځ، د خدای په امان.